د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کپتان او وتلی ځوان اصغر افغان له ولسمشر غني سره لیدلي. دا لیدکاته په څه معنا دي؟ آیا داسې خو به نه وي چې بیرته اصغر افغان د کپتانۍ په حیث لوبډلې ته راځي او یا هم په بورډ کې کومه نوې وظیفه ورکړل شوې؟ د ویډیو تر اخره وګورئ او معلومات مو زیات او پوښتنې به مو ځواب شي. ګلونه او دوستانو، مخکې له مخکې نه زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. ولسمشر غني له اصغر افغان سره لیدلي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلې مشر او اوسنی مرستیال لوبډل مشر اصغر افغان له ولسمشر غني سره تېره ورځ لیدلي. دغه لیدنه په ارګ کې ترسره شوې ده، خو نه هم د ارګ له لوري او نه هم د اصغر افغان له لوري په دې تړاو څه ویل شوي دي. پټو سرچینو بیا هم تر موږ احوال راستولی دی چې اصغر افغان له ولسمشر غني سره لیدلي، چې ولې دواړه لیدلي او په کومه موضوع یې خبرې کړې دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېږي چې دواړه په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. مهم موضوعات به کوم وي؟ په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای ته رسېدو وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان او اصغر افغان د ملي امنیت شورا له سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره هم لیدلي وو. نوموړي همداراز د دواړو نه مننه کړې وه چې د هیواد او ولس ته خوشحالي راوړي او په نړۍ کې افغانستان نوم او درې رنګه بیرغ ځلولی دی. هغه همداراز دواړو ته ویلي چې حکومت یې تر شا ولاړ دی او په هره برخه کې به ورسره مرسته کوي. همداراز راشد خان د شپږیزې کرکټ لیګ پر مهال د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سعادت سره هم لیدلی و، خو په دغه تړاو هم کوم معلومات نه وو راټول شوي چې دواړو د کومې موضوع په تړاو لیدنه ترسره کړې ده. د یادولو ده چې په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ د اکتوبر په اومه نیټه پیل شو او چې د اکتوبر په 28مه نیټه پای ته ورسېد، چې د محمد نبي په مشرۍ د مساینک اتلانو لوبډلې پکې اتلولي خپله کړه. همداراز افغانستان په راتلونکي میاشت کې د ویسټ انډیز سره 3 شلوريزې 3 ورځنیزې او یو ټیسټ لوبه ترسره کوي، چې دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په هند کې ترسره کیږي. دا هغه کره او دقیق معلوماتو ګلنو دوستانو چې تر تاسو مو در ورسول. بیا هم د تاسو څخه هیله کیږي چې زموږ ویډیو له ملګرو سره شیر او سبسکرایب یې کړئ. نړۍ مننه، کور مو ودان.